د بلوچ ازادي غوښتونکې ډلې له لوري د پاکستان پوځ پر یو کمپ برید شوی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. په بلوچستان ایالات کې ځایي سرچینې راپور ورکوي چې تېره شپه د بلوچ ازادي غوښتونکو ډلو له لوري د پاکستاني پوځ پر یو کمپ برید شوی دی. دا پیښه د کیچ ولسوالۍ اړوند د هیروانګ په سیمه کې رامنځته شوې ده، هغه سیمه چې له پخوا راهیسې د ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو شاهد پاتې شوې ده. د سرچینو په وینا برید د شپې پر مهال ترسره شوی او له لومړني برید وروسته څو پرله پسې چاودنې هم اوریدل شوي دي. ویل کېږي چې دغه چاودنې ښایي د درنو وسلو یا چاودېدونکو توکو له امله رامنځته شوي وي. له چاودنو وروسته د پاکستاني پوځ او بریدګرو ترمنځ نښته پیل شوي چې د یو څه وخت لپاره یې دوام کړی دی. عیني شاهدان وایي چې د ډزو غږونه او د اوږدې مودې لپاره اورېدل کېده چې دا د سختې نښتې نښه ګڼل کېږي. تر دې مهاله د دې برید د احتمالي تلفاتو، ټپیانو او یا هم د اوښتو زیانونو په اړه کره او رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. همدارنګه د پاکستاني چارواکو له لوري هم تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي. کارپوهان وایي چې بلوچستان په ځانګړي ډول د کیچ ولسوالۍ سیمې له کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو ډلو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی دی. دا ډلې وخت ناوخت پر امنیتي ځواکونو، حکومتي تاسیساتو او نورو هدفونو بریدونه ترسره کوي. دغه وروستۍ پیښه یو ځل بیا ښایي چې په دې سیمه کې امنیتي وضعیت لا هم نازک دی او دا ډول بریدونه کولی شي د سیمې ثبات نور هم زیانمن کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.